یا موږ د شریعت دایره کې دننه خیر خیرات کو، د شریعت دایره کې دننه ګورې ښه دا دریمې دي او دا جمعې دي او دا څلوېښتې دي او دا نر بچو دا 11 شریف دی او دا پکې 12 شریف دی، بیا په یو شپه خوراک نشو کولی، بیا پکې 13 شریف شروع عجیبه خلک یو موږ. مړیم د بدعاتو ماجون مرکب جوړ کړی دی او خادم د رسمونو ماجون مرکب جوړ کړی، او چې کوم ځای کې د شریعت په دایره کې دنده خرچې پکار دي نو موږ خلک هغه نه کوو. بعضې خلکو په زیارتونو غټ غټ ګمبتونه جوړ کړي دي لکه دغه پیسې واله او یو ټرک اوړه پرې روړه، خو چې د خیرات نیت تو کې چې حلال رزق دی چې زه یو بنده ته خیر رسول غواړم هغه واله ماښام کې داسې د مخ نه سپوټې توکه او د کلي غریبانان درته معلوم دي او بس هر چا کره کوڅه کې هر څه غورځوه، یا پیکیجونه تیار کا دا چڼه ده او دا دال دي او دا چیل او دا دي دا دي او بس یو کور کې لس غورځوه بس مخکې ته ده. نفلي صدقات دا پټ ورکول پکار دي چې څوک ته خبرېږي نه. نو بهرحال محترمو موږ تاسو ټول ډیر خوش قسمت یو، ډیر د خوشحالۍ نسبتونه الله پاک موږ ته نصیب کړي دي. اوس د ادادې دپاره الله پاک موږ ته قرآن کریم نصیب کړی دی چې تاسو ټول انسانان بریو یا تاسو کې فرق نشته، خو که فرق راځي نه په ایمانی. اوس موږ ابولهب ته وګورو، د رسول الله مبارک مېرنې تره دی، د مکې مکرمې سردار دی، حسین په نوم یو غر دی. بیا د هغه د رنګ بالمقابل موږ بلال رضی الله عنه ته وګورو، نو که دا ټوله دنیا د ابولهب شانتې خلکو نه ډکې شي نو د بلال رضی الله عنه د خپلو خورو ته رسېږي؟ ولې هغه د ایمان او توحید نه محروم دی، او بلال رضی الله عنه په دغه دولت الله پاک دولتمن ګرځولی. نو ایمان عمل صالح د انسان د ذات سره تعلق لري، او تواصي بالحق سره بالصبر دا د غیر سره تعلق لري. نو یا موږ په مړي جنازه کو نو دا ټول موږ بل ته خیر رسو کنه، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، او دا ټول موږ د بل د پاره خیر غواړو د خپل خیر سره. نو هغه فرمایي چې زما په ذهن کې دا اشکال راغی چې د آیت نه معلومیږي چې د یو د عمل بل ته خیر نه رسي، وليس للانسان الا ما سعى، او دا حدیثونه معلومیږي چې رسي. د شپې دې مسلې پسې گنگوه ته ویلاړم، علامه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ته وی هغې چاره دا وکړو، وی راته وی چې خیر شه وی به چې څو میله مزلې د دیوبند نه گنگوه ته وکړم. وی ما ته چې حضرت دقسې د آیت نه یو څه معلومېږي، حدیث نه بل څه معلومېږي. وی حضرت راته فرمایل چې آیت کې کومه نفي د سعی راغلی ده، طالبان توجه راکړي، نو د سعی نه مراد سعی ایمانی ده، او حدیث کې چې راغلی ده نو دا سعی عملی ده. دا شنو جامو والا ملګري بله نه ګوري، ولې ته موبایل کې لګیا سم بله ګوره موږ ته وچې چې نن ټوله مو ته نه ګوري بیا به کله ګوري. موږ اول په نرمه نرمه ووایو، هسې نه دي نه پس سکوت روم ګوري. موږ دا د امریکا که خیري پیزواني کړې ده، نو انشاءالله دې بچو درته نظمونه ووایي، او تاسو سره دې الله پاک خیر نصیب کړي. 1 روپۍ ته انعام ولرونه لیکي، دا د انعام دپاره نه دي راغلي، الله پاک دې له انعامونه ورکړي دي. دا هم د نبي اسلام سنت طریقه ده. کعب ابن زهیر رضی الله عنه چې د رسول الله مبارک صفت کې قصیده ذکر کړه، نبی اسلام ول خپل صادر مبارک ورکړ. نو بهرحال عزتمندو په آیت کې نفي د سعی ایمانی ده. که پلار مومن وي زوی کافر وي نو د پلار ایمان د زوی کفر نشي ختمولی. ابراهیم علیه السلام ابو الموحدین دی،
لیکن چې پلار مشرک ته او بت پرست ته بت پروش ته نو د ابراهیم علیه السلام د ایمان پیدا پلار ته نه رسي. دانګې د نبی علیه السلام تر ابو لهب څخه ابو طالب ته وګورو، د نوح علیه السلام بیبي زوی ته وګورو، د لوط علیه السلام بیبي ته وګورو، دنیا نه کافر دي. وګوره دا یاد لرئ امام اهل سنت استاد محترم علامه محمد سرفراز خان صاحب رحمت الله علیه ته فرمایي چې د نبی بیبي کافر کیدی شي د نبی علیہ السلام نه مخکې د پیغمبرانو خبران پیوي. موږ ځکه چې توجه پوره ساتي چې باندې وخت نیمه خبره سړی اوري او نیمه ونه توجه بل طرف. د نبی علیہ السلام نه مخکې د پیغمبرانو بیبیانې کافر کیدی شوي خو بدکار نشوي کیدی. ګورې د نوح علیہ السلام بیبي کافر وا خو بدکار نه وا، لوط علیہ السلام بیبی کافر وا او بدکار نه وا. فخانتاهما اخیانت ایمانی دی ذاتی نه دی. او د نبی علیہ السلام بیبی چې څنګه ګناهګار بدکار نشي کېدی نو دانګي کافر نشي کېدی. طالبانو کو څوک دنه تاسو کې په دې دلیل څه دی؟ آسان دلیل ولا تنكحوا المشركات. او په دې لومبي عمل د چا دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د یو انسان نیک عمل بل انسان ته پیدا رسي، خو د یو انسان ایمان د بل کافر د پیدې سبب نه ګرځي. اگر پر د قیامت به ابراهیم علیه السلام د خپل پلار په حق کې سفارش وکړي خو به قبول نشي. نو الله پاک مونږ ته یو لوی نعمت د ازادۍ را کړی دی. د ازادۍ لپاره نه د کتاب قرآن کریم را کړی. استاد وایي چې ازادي نو هغه زمونږ ذهن خراب دی چې مونږ ازادي څه ته وایو. ازادي مونږ فحاشۍ ته وایو، ګډېدلو ته وایو، لوبو اورېدلو ته وایو، پردو ښځو ته کتلو ته وایو، خدای خفه کولو ته وایو. ازادي دا نه ده. ازادي دا ده چې د الله نه غیر به خپل سر چاته ښکته کې څه چې چاته به ټیټیم ده. د سلام کې هم داسې مه کوئ چې دا خلکو ته سر ټیټ کړي. بعد خلک په سینه لاس کېږي او سر ټیټ کړي. نه، سر به د یو الله ته ټیټېږي، نبی ته به نه ټیټېږي، ولی ته به نه ټیټېږي، فرشتې ته به نه ټیټېږي، مړي ته به نه ټیټېږي، جمدي ته به نه ټیټېږي. بعد خلک زیارت ته نه شا کوي او قرآن کریم ته شا کوي. د دې وجه نه عزت مندو ازادي د ټول مخلوق نه ځان آزادول او د یو الله په غلامۍ کې راتل دې ته وایي ازادي عزت مندو. موږ تاسو مزاد نه یو ګورئ. د چا چې په مخ ګیره نشته دی د انګریز په مخ کې غلام دی. که ویښته په شریعت برابر نه دي موږ په دغې ویښتو کې د دین د دشمنانو غلامان یو. موږ وګڼو موږ په 47 کې آزاد شوي وو. په کوم تاریخ آزاد شوي وو؟ لږ په زور ووایئ. او تاریخ کوم و؟ 14 اګست. نو دا 14 اګست ویلم دا غلامي ده. 14 اګست ویل داسې دي. الله پاک چې په ازل کې د پاکستان د ازادۍ لپاره کوم مورد مقرر کړی وه نو هغه 27 رمضان و. نو موږ د 27 رمضان نه دی یاد، اسلامي تاریخ راته نه دی یاد، د انګریز تاریخ هغه راته یاد دی. نو په هغه یوم ازادۍ کې په تاریخ کې موږ غلامان راډو قرآن دو آزاد څوک د رسول الله شاګردان غلامان صحابه کرام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ځل خپل سفیر ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ دا نمونه دی ښه ځای ته تلو هغه علاقه کې په دې نوم باندې مدرسه وه الحمدلله. دا سیر الصحابه سیر الصحابیات دا ګورئ چې موږ ته حالات معلومیږي. نو خپل سفیر یې ولیږو چې ته لاړ شه د ایران بادشاه ده. اور عجیبه خبره ده. نو هغه صحابي چې لاړ
نو د باچا دربار ته دننه ورغی او د خپل سورلې پړی د باچا د تخت په خپې پورې وتړه. هغه افغانستان ملګري به کله بار ملګرو ته تل یا ملک به سفر کېده لکه ورګی هلیکاپټر انسان کمانه ګنډه پاتې شوه. الحمدلله ناشنا خلک دي، خدای دې نورم کامیابي نصیب وګرځولي کړي. او په ټوله دنیا کې نن ګورې موږ سره د اقدامي نظام اسلامي دپاره یو لار ده، امارت اسلامي افغانستان. الله دې حفاظت وکړي. خو موږ تاسو ګورې مجرمان یو، بعضې خلکو نن پورې د شهید بیبي له لوپټم نه ده اخیستې. داسې ده که نه ده؟ خپلو لوڼو خویندو له خو اختره دي نه وړی، لیکن د شهید لور چې د اسلام لور ده، د قیدي لور، د قیدي بچې، د هغه د تعلیم فکر چېرته کړی دی؟ دلته ملګرو ته یې شور مه کوئ. هغه صحابي لاړ او د باچا د تخت پې پورې خپله سورلي وتړل او باچا ته تخت ته وروخته. چې ورغی نو دا خپلې کونډې د باچا د کونډو سره دقسې جفتې کړې. باچا حیران دی چې دا څوک لیونی راغی. ورته وایي څه نه راغلی؟ منغول الدین دشمن راغلی نه چې بس یس یس مته سر سر او یس یس شروع کړي. الله طالبانو یو وفد جرمني ته لاړ. تاسو یقین وکړئ هلته کې اعلان وشو چې دلته بې پردې ښځه نشي راتلی. او نن خو زمونږ په سرکاري تعلیمي ادارو کې کوئی ایجوکیشن شروع شو. الله دې معافي وکړي. ما دا مخکې راځي کې یو سړي ټلیفون وکړی دا د ښځو په تبلیغ کې تګ څنګه دی، د مستوراتو دا جوماتونه څنګه دي. ما ورته مړه مخکې رانه یو څو تپوسونه نور وکړه چې دا په ریسپشن کې د ځوانې جینۍ د پردو سړو تعارف کول په پردو ادارو کې بعضې دی نو ته موږ تاسو ورځو پکې جینکې ناستې کو ناستې نه د تعارف دپاره میدان نه تپوس وکړه، دا د کو ایجوکیشن تپوس وکړه چې دا پردي هلک سره پردی جینۍ ناستې چې مې نن موږ زنانه د مستوراتو جومات کې نه لیږو نو چېرته به یې لیږو چې د دې اصلاح وشي. خو د پردې ماحول الحمدلله دا غسول لاندې تشکیلات کېږي الحمدلله. هغه باچا حیران دی، وی ته څه له راغلې؟ ما له روټۍ راوړه. څه دې کړي دي؟ پیسې راکړې؟ هغه صحابي ورته وایي نه، بعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله پاک مونږ دې لپاره رالیږلي وو چې مونږ بندګان د بندګانو د غلامۍ نه آزاد کړو. نن د بندګانو غلامي څه؟ مونږ د جامو غلامان یو. په ګونجې جامو کې مونږ جمع له نه راځو. یاره خلک وایي چې جامې یې سرې نه دي، بې پالشه څپلو نه څپلې پالش کړي دي، مونږ یو مجلس ته نوځو. دا ټولې غلامۍ دي. نو موږ الله پاک دې دپاره رالیږلو چې مونږ بندګان د بندګانو د غلامۍ نه آزاد او د دنیا د تنګسیانې موږ فراخۍ ته راولو او د ظالمانه نظامونو نه د اسلام د عدل والا نظام ته راولو. او که ته وایې چې زه اوږې ما او زه تر لوږې والا ښکارم نو د جیب نه یې ورته ستوان راوښکل، ورته یې وایي ستا د ملک خوراک به زه نه کوم، ما ځان سره دا چونګ ستوان راوړي. نن خو چې د هغې نه کوم کباړ زیاتي شي نو هغه موږ اخلو، کوم غنم د هغې نه خراب شي ایکسپایر شي نو هغه موږ لرولیږي. او که ته وایې چې زما جامې خیرې نه دي نو ستا د ملک په اوبو به زه خپلې جامې هم نیدم. خو ته غلام یې، تا ازادول غواړم. ګورې غریب صحابي باچا ته وایي ته غلام یې. نن زمونږ د سربراهان غلامان دي او که نه دي؟ نران دي څه ته؟ د مجاهدینو نیولو ته عزتمندو، هغوی ته د اتکړو اچولو ته. مولا عبدالسلام ضعیف دامت برکاتهم چې هغه ګرفتار شو، ولې هغه سره د اقوام متحده د چارټر لاندې ټول ډاکومنټس هغه موجود و که نه موجود؟ د یو ملک سفیر هغه ګرفتاري. مسلمان خو په دین غیرت ورکوي،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی اینقص الدین وانا حی، زب جمدیم و دین کی به کمی راشي. د رسول الله مبارک دور کې چا په زکات کې اوخ ورکو مهار ورکو اوس موقص ورکو نو ته غلامي تا آزادول غواړم او زه به ستا د ملک او بني استعمالو خوراک بني استعمالو دې ته وایي عزتمندو ازادي. یو ملک د صحابه کرام لاړل باچا ته خبر شو باچا ویره وغواړي نو باچا ورته د خورو د شکرو حکم وکړو چې دوی ته په سر باندې د خورو شکرې کېده. صحابه خو صحابه د چا ملګري وو؟ جناب محمد رسول الله خاتم النبیین والمرسلین صلی الله علیه وسلم. هغه صحابه هغه باچا ته وی مونږ خو راغلي دې ځمکې پسې و دې خورې پسې راغلي خو ښځه ده تا راله په خپله باندې دا خوره راکړه. باچا وی دا کم خلک دي؟ نو هغه صحابه آزاد عزتمند او نن د افغانستان طالبان آزاد دي الحمدلله. اوس عزتمندو په قرآن کریم د ټولو نه زیات عمل کوونکي څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. د معراج په موقع چې نبی علیہ السلام دا څونه سفر کړی دی دا په یو مختصر وخت کې سبحان الذي اسرى بعبده لیلا. ما ته خو معلومه ده کنه چې جنا صاحب کله پیدا شوی دی کله مړ شوی دی. نن خلکو ته ویلنټاین ډے معلومه ده، اپریل پول ته معلوم دی، مختلف تاریخونه معلوم دي، لیکن نن اکثر مسلمان ته دا پته نشته چې د خپل پیغمبر معراج دا په کومه میاشت کې شوی دی. هم په دې میاشت کې شوی دی. ښه دا کومه میاشت شروع ده؟ د مارچ نه، د رجب په دې میاشت کې د رسول الله مبارک معراج شوی. په لږ وخت کې شوی دی، تګم شوی دی، واپس هم شوی ده. نو دا ځمکه، دا فضا، دا خلا، دا لومبني اسمان ورپسې دویمه پورې دا نسبتونه دریم اووم د هغې نه بره دا ټول رسول الله مبارک ته رکاوټې جوړې شوي دي؟ نه. ولې نه دي؟ رسول الله مبارک آزاد دی د ټول مخلوق نه. الله په د ټول سیستم جام کو، الله ځان ته وبلو. اسمان رکاوټ نه دی، کره نار هغه رکاوټ نه دی. د الله په دین اول عمل کوونکی پیغمبري یوشع ابن نون علیہ السلام په شریعت کې مازیګر جهاد ممنوع، جهاد شروع دی، ټیم نه مازیګر نږدې دی، ممنوع وقت را روان دی. او یوشع ابن نون علیہ السلام سوچ کوي چې دا خو دشمن راته قوي کېږي. الله ته سوال وکړو، د الله په حکم یې ورته وي ایثار شه. هغه ایثار شو، فتح نصیب شو، بیا ورته وایي ته ځه. من کان لله کان الله له. دویم نمبر الله پاک منگ تا دا انصاف دولت نصیب کرده. دا نه څنګه زموږ حکومتونه مخکې ورته کې وزیر سره شراب گیر شو کې گیر نشو، هغه له سزا ورکړل شو. دا مرداره عاصیه ملعونه، عاصیه مو وایي حمزه سره عین سره وایي عاصیه ملعونه. هغه رها کول پکارو کنه هغه په دې چوکیدګار کې پانسی کول پکارو، پانسی کول پکارو. وګورئ موږ تاسو هم دې ګناهونو کې شریک یو. په ممتاز قادری صاحب باندې، په خالد فیصل باندې، د دغه مردار خلاف د مذهبي خلکو نه علاوه بلې پارټۍ او جلوس خجروخ کړي. نو ولې تاسو چې د نورو پارټو کې د خپلو نه تپوس ولې نه کوئ؟ زموږ ستاسو لیډران مشران مسلمانان دي او کافران دي؟ مسلمانان دي. کو د پښتنو لیډران دي او کو پنجابیانو دي او کوم پکې کافرین نو موږ ته پته نه لګي. لیکن په دې موخوږي سړکونو ته نه روزي، جلوس نه وباسي. ولې موږ تاسو دا دین د چا ګڼلی دی؟ د علماو هم ګڼلی دی. دا دین د ټولو دی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا بسلم کافه. نو نبی علیہ السلام ته هیڅ رکاوټ نه جوړېږي. او د انصاف دپاره موږ د الله پاک نبی علیہ السلام را کړی دی. مشهور واقعه تاسو اورېدلې ده. یو غریب صحابي بازار کې سبزي خرڅوله. نبی علیہ السلام خوش طبیعت و. من کله کله بار
د خولې نه شات دړو چې کور ته لاړ شو نو غوسې کوو نه. هغه صحابي له رسول الله مبارک ټپ ورکړ، صحابي د قصد ځان خار کړ، وایي تاسو زه ووالم زه به درنه بدل اخلم. نبي علیه السلام وفرمایي ما خوش طبیعتي کوله خو چې دا تعالی بلکل ټیک ده. وایي نه دا خو انصاف نه دی، تاسو چې زه ووالم نو زموږ اوږه ښکاره به اوس خو ستاسو اوږه پټه ده. چې رسول الله مبارک څنګه اوږه مبارکه دا شم قربان شم ښکاره کړه نو ورمنډه یې کړې او په مهر نبوت یې خوله کېښود او هغې ښکل کړ. مونږ تاسو ټول هیرې یو، هیرې څه یو هیرې، خو په مونږ د ګناه هیرې پرتې دي. دا تاسو وسنډئ، زمونږ هره جمعه مجلس ذکر وي، راسئ چې د یو جمعه راځه کسې قاري سلام ګل صاحب سره خبره وکړي. پرون یو ملګری راغی او د هغه چې کوم کسب و نو هغه مخکې ټیک نو، د هغه مجلس په برکت الله پاک پرې رحم وکړو. پرون راغی وایي دوه ځله مې د نبي اسلام دیدار نصیب شو او نبي اسلام په مهر نبوت باندې وي خوب ولید او خوله مې پې ولګوله. او چا چې نبي علیه السلام ولید ګورې دا نبي علیه السلام دی من رآني فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي. چا چې زه ولیدم د حقیقت کې ولیدم، شیطان زما شکل نشي جوړولی. که په بدل شکل دی ولید نو پیشه چې آینه پاکه ده خو تا په مخ ګندګي مګلې ده نو آینده ته چې اینه کې شل د رمضان ګورې نو ستا په مخ باندې باغه ګندګي پرتی ته سوچې پې پرتی هغه کمی و پتا کی. نو اوس نبی علیہ السلام ولا انصاف ورکو کنه، کو نبی علیہ السلام خپل اوږه مبارکه نه ښکاره کړې د انصاف تقاضا به نه به پوره شوې. قاضي شریح صاحب تابعي دی، د هغې عدالت کې د علي رضي الله عنه یو فیصله راغله، جلیل القدر صحابي او د هغې په دې مسلو خو پوه یو، خو دا خو موږ ته بنا تعلیم حاصلېږي. علي رضي الله عنه چې عدالت ته راغی نو سوري ته ودرېد، چې یهودي سره مسله وه هغه راغی نو سوري باندې دی نو چې دی نو قاضي شریح صاحب تابعي دی او علي رضي الله عنه ته فرمایي چې اوس په سوري دی نشته تاسو په انور ودرېږئ. دې ته وایي انصاف. هغې په انور باندې ودرېدل. بیا علي رضي الله عنه ته وایي چې ستاسو څه مسله ده، زما په دې سړي دعوه ده. وی ګواه، وی دوه ګواهان دي را سره، یو مې دا زوی ګواه دی یو مې دا غلام ګواه دی. قاضي شریح صاحب علي رضي الله عنه ته فرمایي چې زوی د پلار دپاره ګوی نشي کولی، غلام د اقا دپاره ګوی نشي کولی، ما فیصله د یهودي په حق کې وکړه. نن خو ظلم دی. علي رضي الله عنه توره روح کا، اوس دو ته به وي چې څه دپاره یې روح کا توره؟ د مال په منډۍ کې صحابي خرڅېږي، بله ورځ ستا په سینټ کې څونه د دوه پو صحابي خرڅ شوي دي. دغه پیسې بس د چا نه اوښکلي، د مستانه به اوښکلي که نه. تاسو ترقي پېژنئ؟ ترقي څه ته وایي؟ ترقي دې ته وایي چې په 75 سال کې 760 روپۍ د وړو تروړه وه او په 2 کاله کې څه کم 1500 ته ورسېده. دې ته وایي ترقي. ده هم نہیں تو کون اب نہیں تو کب، ازمائی ہوئی کو ازمانا جہالت ہے. منگو د دین خاطره الله نه غواړو چې خدای امتحانات منګه وساتي، خو ذهنن ورته موږ تاسو تیار یو. اوس ډېر کنزل کیه، کنزل اوس په کار نه راځي. نو علي رضي الله عنه توره روح کا. دغه رنګې په یو موقع عمر رضي الله عنه نه رور طق وښکه، زید رضي الله عنه. نو عمر رضي الله عنه سپلی وښکه، او زه ورته به وایو چې عمر رضي الله عنه سپلی څه نه وښکه. نو چې دا څه دپاره موږ سوچ کوو دې دپاره یې نه وښکې. ورته یې ویې وروره ما په لاس مه وه، لاس به دې خوږ شي، ما به دې خپله سپلی ووه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نو علي رضي الله عنه توره وښکه. نو قاضي شریح صاحب ته وایي چې که تا دا فیصله د یهودي حق کې نه وې کړې او زما په حق کې دې کړې وې، دا به د ظلم فیصله وه، ما به تا نه په دې توره خپل سر نن قلم کړو. نو قاضي شریح صاحب لاندې د تولۍ نه توره راوښکه، ورته یې وایي ما هم توره راوړې ده. وایي ما وایي چې که ته ما د ظلم په فیصله باندې مجبورې، زه به تا نه هم دا سر قلم. نو چې د چا د غلامانو دا انصاف دی، نو بیا به دغه هستی په خپله باندې انصاف شي. دریم نمبر الله پاک نعمت موږ له عالمگیر پارلیمنٹ بیت الله شریف را کړی چې هر څوک راځي په دغه 2 صادرونو د احرام کې به راځي. موږ الله پاک غلامان نیو پیدا کړ، الله پاک موږ ذات پیدا کړو.
دا مبارک کتاب دا چا چې دې سره تعلق دی. کله چې په افغانستان باندې امریکای حمله وکړه نو زموږ بعضې علما لاړل او ملا صاحب امیر المؤمنین ملا محمد عمر نور الله مرقده وبرد الله مضجعه هغې ته یې د امن په نسبت تلي وي د هغه مشرانو خپل سوچو خو ملا صاحب ورته یو خبره وکړه ورته یې وي تاسو زما استادان یې بالا ما ته تاسو ووایئ چې اسلام د دې اجازت کوي چې زه اسامه دا د دین دشمنانو ته حواله کړم. لوی لوی شیوخ تلي د وخت عظیم علما تلي او یو عالم سره د دې خبرې جواب نه. بعضې وخت به یو انسان په خپله خوله لګي خو لګیا به تې الله پاک وي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل نبي علیه السلام فرمایي عمر مرے ستا دو خبرې ته الله جل جلاله کوي. یو ځل عمر رضی الله عنه فرمایي لکه ګوره ماشوم چې نی پیدا شوي د ده رزق الله په کومه طریقه باندې جاري ساتلی او چې دې پیدا شو نو د مور سینې ورته الله د رزق چینې وګرځولې وهدیناه النجدین او چې مور شومه شو په سینې ورته موسبر لګول نو د دو په دې ورته الله پاک ډېرې چینې د رزق کول وکړې د اوبه دي او دا پی دي او دا سبزي ده او دا غوښه ده. او چې انسان یو دی مړ شي نو د جنت ورته څو دروازې کلاویږي؟ 8 دروازې کلاویږي. نو عمر رضی الله عنه به جنت ته مخاطب شو چې جنته 8 واړه دروازې دې سنبالې که ته رازق نه رازق الله دی که ته په ما 8 دروازې باندې کې الله پاک په ما 14 دروازې د رزق کولو کې. د دغې خبرو جواب چا سره چې اسلام نه دې اجازت ورکوي؟ دا خو زمونږ هغه صیب و اچوت په غم اخته دی الله مزید پدید مشرف چافیه صدیقی د دې ملک لور په دې ملک کې د دا سیشن کوډ څه دپاره دی؟ دا سیول کوډ د څه دپاره دی؟ دا فیملی کوډ د څه دپاره دی؟ دا های کوډ د څه دپاره دی؟ دا سپریم کوډ د څه دپاره دی؟ چې ته د ملک لور هغه امریکې ته لیږې. دا خو د دنیا غم دی چې قبر کې به سره الله پاک سکي آخرت کې به سره الله پاک سکي. د دې وجې نه زم عزتمندو مبارک مجلس چې الله ته توبه وباسو. شپږ خبرې زه عموما کوم په زندګۍ کې راولو د چا ګیریني الله دې توفیق ورکړي د کم پیغمبر امتي که دې مجلس ته یو سیک راشي هغه ټول پېژنې کو نه ولې پېژنې په خپل یونیفارم کې دی او یو بابا ګورو نانک ویلي چې ګیرې له به ګوتې نوړی یو سیک وروړي. نن ګورې موږ د نور خلکو په یونیفارم کې رنګ شوي او د چا ګیرې بونډې وي درې واړه طرف ته یو موټی او ګیټې ښکاره ساتئ. زنانه به دوه کار کوي د خپلې پردې لحاظ د خاوند تابعداري او دارنګې موږ تاسو او زنانه د سترګو به هم حفاظت کوو او د زړونو به هم حفاظت کوو. علما طلبا پنځه خبرې په ژوند کې راولئ علم سره متعلقه علم عمل اخلاص د سنت طریقې مطابق او پنځم نمبر الله پاک نه د قبولیت سوال. او موږ تاسو ټول د صحابو تابعینو پنځه اعمال په خپله زندګۍ کې راولو: اجتماعیت، اتباع سنت، تعمیر مساجد، تلاوت قرآن، جهاد فی سبیل الله. او الحمدلله دلته عبدالقاری صاحب دی تاسو ته د ختم نبوت کورسونه منعقد کوي. ټولو ملګرو خدمت کې خواست دی د دین ټولو شعبو کې خدمت وکړي: علم، تبلیغ، طریقت، اسلامي سیاست، ختم نبوت، دفاع صحابه اهل بیت، هر شعبه کې. او د خپل اسلام موږ غافل نه شو، حقانی پیرانو سره موږ تعلق هغه جوړ کو چې زموږ اصلاح وشي عزتمندو. او دې ځای کې موږ ټول الله ته توبه وباسو. دا کوم حالات شروع دي 2005 کې سیلاب زلزله راغله، 10 کې سیلاب راغی، 3-4 هفتې مخکې بیا زلزله راغله، اخوا ډینګي راغله، دلته کورونا راغله. دا به ولې راځي؟ کله چې امت امر بالمعروف نهی عن المنکر پرېږدي، کله چې امت جهاد پرېږدي، کله چې ظلم عام شي، کله چې د الله د دین د نهو توهین وشي، کله زنا او سود عام شي. دا حالات راشي عزتمندو نیک او بد به ټول متاثر کېږي. آخرت کې به نیکان بیلیږي، بدان به بیلیږي. د دې وجې عزتمندو په دې مجلس کې الله ته توبه وباسو. کېدای شي دا زموږ د زندګۍ اخري مجلس وي. الله قدر وکړه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله.